بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو د خپل فیسبوک مصرف مو ورځني ډول سره کم کړو؟ کله چې موږ او تاسو فیسبوک کاروو نو زموږ فیسبوک زیات مصرف کوي او زیات انټرنټ مصرفوي، نو څنګه کولی شو دغه مصرف په ورځني ډول راکم کړو او له ډیر مصرف څخه ځان وساتو؟ نو زموږ او تاسو فیسبوکونه که اکثر مو لیدلي وي ویډیو اټو پلی کوي، یعنی ویډیو په خپل سر پلی کیږي. دا هم د فیسبوک د مصرف لپاره یو لویه ضایعه ده او په بعض ځایونو کې موږ او تاسو نه غواړو چې په خپل سر باندې د ویډیوګانې پلی شي او بعض ځایونه دې ته مساعده هم نه وي چې په خپل سر باندې دغه ویډیوګانې دې پلی شي. نو راځو دغه طریقه یې درته مکمله په دغه ویډیو کې تشریح کوم. نو راځو فیسبوک خلاصوو. زه دلته ګورم، زه یوه ویډیو پیدا کوم، راځم دلته ګرځم. کله مو چې یو ویډیو پیدا کړه تاسو صبر، زه ویډیو ګورم. وبخئ یو څه انتظار مو دلته اټو ویډیو ته راځم. تاسو ګورئ دغه ویډیو په خپل سر باندې پلی ده. ویډیو په خپله دا ویډیو وګورئ، په خپله چلندیږي. دلته د نورې ویډیوګانې تاسو کتلی شئ. زما انټرنټ یو څه ضعیفه ده، خو په دې طریقه سره زموږ او تاسو څخه زیات انټرنټ همدغه ویډیوګانې دلته د پرایوسي سیټینګ ته به راشئ. کله مو چې د لاندې حصه کې پرایوسي اینډ سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړئ، لاندې به راشئ موبایل ډیټا یوزیج. د موبایل ډیټا یوزیج درته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته څو آپشن تاسو ته خلاصیږي. اټو پلی دریم آپشن کې لاندې تاسو ګورئ اټو پلی اون موبایل ډیټا اینډ وای فای. کله چې په دې باندې کلیک شوی وي، که د موبایل ډیټا خلاص وي یا وای فای سره وصل وي، نو ویډیو په خپل سر پلی کیږي. اینو لاندې دویم آپشن چې دا اونلی وای فای، اون وای فای اونلی. کله چې وای فای وصل شي نو په هغه ټایم کې د وای فای څخه ویډیو په خپل اتوماتیک ډول باندې فعالیږي. نو که پاس یو خلاص وي، که د انټرنټ ډیټا مو خلاصه وي هم ویډیو پلی کیږي، که وای فای سره وصل وي هم ویډیو پلی کیږي. که اون وای فای اونلی ته لاندې دویم آپشن باندې کلیک وکړئ، نو بیا صرف او صرف د وای فای په واسطه ویډیو پلی کیږي، نور به ویډیو نه پلی کیږي. نو دا کې د کلیک مې درته وکړو، دلته به صرف اوس په وای فای باندې پلی کیږي. نو لاندې نیور اټو پلی ویډیو، کله چې د لاندې دریم آپشن باندې کلیک وکړو نو په دې کې به هیڅ کله ویډیو نه پلی کیږي تر څو پورې تاسو کلیک کړی نه وي. نو موږ او تاسو غواړو چې ویډیو هیڅ کله پلی نشي او بې ځایه ځای کې ونه غږیږي. نو نیور اټو پلی ویډیو باندې کلیک کوو، دلته چک مارک اچوو، نو دلته دغه حالت کې به په خپل سر باندې ویډیو نه پلی کیږي او هیڅ کله به ویډیو په خپل سر نه سټارټ کیږي. نو کله چې موږ او تاسو په ویډیو باندې کلیک کوو نو ویډیو خامخا پلی کیږي او ویډیو په خپل سر نه پلی کیږي او نه به چلندیږي. نو دغه وه د اټو ویډیو پلی د بندولو طریقه چې تاسو سره مو شریکه کړه. د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل بیا سره سبسکرایب کړئ. نور په الله سپارم.